په دې کې ده چې مختلف اقوام پکښې دي، مختلف سیاسي احزاب پکښې دي، ښځې او نارینه دي، ځوانان او سپین ږیري دي، علما پکښې دي او هغه متخصصین پکښې دي. دغه هیئت چې تاسو ګورئ د هغه څخه جوړ شوی ده، ټول یو شی ته متحد ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیئت ده چې د افغانستان د ولسمشر چې د افغانستان د ملت لخوا ورته ولسمشر ویل کېږي، د دوی لخوا تایید شوې ده، تعیین شوې ده. اوس راغلي 1 میلیون کم رایه باندې منتخب شوی ده، هغه هم په تکلف سره. اوس خو ملا صاحب ایبت الله یو رایه هم نه لري که نه، هغه خو یو رایه هم نه لري، یو ځای کې پټ ده، یو ځای کې پټ ده. هغه دا بحث به دلته نه کوو، یو بل ته احترام کوو، یو بل ته په عزت ګورو. دې دپاره راغلي یو چې یو بل ته یو د حل لاره ورته پیدا کړو. ولس ته دا یتا کار ده، د دوی کار ده. ولس خپل ما د خولې حقیقت هم دا ده چې درته وایم وروره، دلته دې دپاره راغلي یو چې یو بل ته یو لاره ورته پیدا کړو. دې دپاره نه یم راغلي. د طالبان کې پنجابیان مشورې ورکوي یا پنجابیانو سره جنګېږي، تاسو دلته هیئت کې کوم پنجابی ولید؟ خو تاسو مختلفې ادعاوې کوئ که نه، هغه تاسو یعنې په دا جنګ کې توپیرونه شته وروره. تاسو یو موقف لرئ، موږ به بل موقف یو بل سره ولرو. خبره په همدې کې ده چې اوس دلته قطر ته راغلي یو غریب یو بل ملک ته طالبانو سره کښېنستله او طالبانو ومنله، او هغه طالبان چې تاسو 19 کاله د B250 تر شورې لاندې هغوی ته ټانګونه ورسه، د هغوی کورونه بمبارول، نن هم څنګه احساس وکول؟ احساس زه به دا درته وایم که د احساس خبره یې 2 هفته مخکې د ما وراره شهید، طالبان یې شهید، ملکي کسان هره ورځ شهیدي، 2 ورځ دې نه. خو څه به درته څه وایم، جنګ ده، بدبختانه جنګ ده، د دواړو خواانه کسان وژل شوي، افغانان وژل شوي دي. راځئ چې په دغه باندې ټینګار ونه کړو، په دې باندې ټینګار وکړو.